داغه حدیث تشریح او وضاحت من ذکر کولو. په حدیث کې اهم خبره داوا چې دا وصفتونه پچا کې وی الله ولا د عرش د سوري دلاندې د قیامت ورځ باندې زیور کوي. دا څه ورځ ده د قیامت چې الله د عرش د سوري نه سوا د یو چا سورې باندې د قیامت ورځ باندې. او مخکې هفته کې ما دا خبره کړې و دا د دې لپاره بیانو ځان لا د قیامت د ورځې د سوري او سوچ کول پکار دي چې ما او تا کې پریوو صفاتونه کې کم یو صفت پکې. اوله خبره ما بیانوله چې د قیامت د ورځې د عرش د سوري د لاندې چې الله ولا زی ور کوي ناغا د عدل خبره ده چې په انسان کې عدل پکې وي، انصاف پکې وي. دار چا انصاف او دار چا عدل داغه شان مناسب وي چې الله تعالی څومره واک ورکړي داغه واک موافق بده انصاف خامخا کوي. یو خود انسان د خپل ځان سره انصاف دی، عدل دی. د ځان سره انصاف او عدل داره ځان په نیکو باندې کلک او ځان د ګناهونو نه منع کړه. دا د ځان سره انصاف دی، دا د ځان سره عدل دی. یو د ځان نه علاوه د بل چا سره انصاف کول دي، بل چا سره عدل کول دي. ستانه علاوه درې قسمه خلق لري چې تاسو سره حقوق متعلق دي. یو هغه سړی دی چې هغه ستانه بر لري، هغه سره به انصاف کوي. یو هغه انسان دی چې هغه ستانه کته لري، هغه سره به انصاف کوي. یو هغه انسان دی چې هغه ستاسو سره مساوي دی، هغه سره به انصاف کوي. ستانه مشر څوګره اسلامی امیر دی، اسلامی حاکم دی، دغه سره به عادل کې عادل سره دغه خبره به مانی، داغه تابعداري به کې، داغه خیر خوایي به لکه، داغه به چرته نافرمانی نه کې چې هغه ته د الله او د رسول خلاف خبره نه کوي. همیشه لپاره به داغه اطاعت پتا باندې فرض وي. او اصحاب د رسول الله دا عدلم کړی دی چې بادشاہ به او صحیح بادشاہ به هغه به چې ورته سوویلې د هغه اطاعت به کاو او د رسول الله سره په دې باندې دیات کړو چې الله رسوله چرته به موږ د خپل صحیح حاکم خلاف نه کوو. دا خو د صحیح بادشاہ سره عادل دی. ستانه کته چې څومره خلک دي د دې سره به عادل کول غواړي. ستا بچی دي، ستا ښځه ده، ستانه غریبانان دي، د دې سره عادل لري چې د دې ته قرآن او حدیث تاسو خبره کړی دا حق خبرې به د دې سره کول ضروري دي. ستا بچی دی داغه سوچو کا مونږ کوي کنه کوي. ستا بچی دی چې هغه د الله په احکامو باندې عمل کوي کنه. ستا بچی دی د خپل ځان حفاظت کوي کنه. دا عادل دی، پتا فرض ده چې د خپل بچو د خپل اهل داسې خیر وساتي. یو عادل وی د مساوي سره، ستا سره په کمره کې او سره ملګری دی، ستا سره په ګاډي کې او سره داغه ته عادل کول پتا باندې فرض دي. عادل هغه یو خبره ده چې دا ټول د دنیا نظام الله تعالی په عادل باندې قائم کړی دی. که عادل ختم شو دنیا به ټول ورانیږي، او که عادل وو قوم ربا ټول دنیا په خوشحالي او په امن باندې ژوند تیروي. د عمر بن عبدالعزیز زمانه وا رحمه الله چې هغه کې عادل پکې وو. الله په دې زناورو کې هم داسې یو اثر پیدا کړی چې په یو ځای باندې باز مری او ګډه شرمخ او ګډ په یو ځای ترېدلو، خو په ده باندې بیا زیاتی نه کوو. ولې امام د عدل و، حاکم د عدل و، نو ځکه په ټوله دنیا کې امن او خوشحالي وه. خو چې کله عمر بن عبدالعزیز وفات شو
د عدل هغه نمونه ختمه شوله ظاهرا، نو د هغې د وجې نه یو بل سره سلام، او حتی کې یو بانډچی وایي چې ما یو شر مخکله ولیدو چې په ګډه یې حمله وکړه، نو ما ته پته ولګېده چې نن عمر بن عبدالعزیز د دنیا نه تللی، کنې اوسه پورې خو به دا ځای ته یې ګډ چا شر مخکر ته په ګډ باندې نه کوو. حدیث صحیحه کې راغلی دی، د انس ابن مالک حدیث دی، یو ناشنا حدیث دی چې رسول الله فرمایي صلی الله علیه وسلم درې خبرې دا ستا او زما درجې چوتوي، درې خبرې داسې دي چې هغه زما او ستا ګناهونه معاف کوي، درې خبرې داسې دي چې هغه زما او ستا د هر قسم مصیبت نه د نجات ذریعه ګرځي، او درې خبرې داسې دي چې هغه زما او ستا د هلاکت او د تباهۍ ذریعه ګرځي. که دا دې زړه غواړي چې الله زما درجې چوتې کړي، په قیامت کې مې درجه چوته کړي، په دنیا کې مې درجه چوته کړي، درې خبرې په ځان کې راوله. یو د الله پیغمبر فرمایي صلی الله علیه وسلم، اوله خبر دا ده انتظار الصلاة بعد الصلوات، مونځ دې وکړو په مانځه پسې د بل مانځه په انتظار باندې کښېنه، دا به ستا درجه چوته کړي. دا خبره د یو مانځه نه د بل مانځه پورې انتظار کول، په دې باندې د انسان درجې چوته کېږي د الله په نسبت باندې. واسباغ الوضوء على الصبرات، یخني ده او ښایسته اودس کې د محمد رسول الله په طریقه باندې اودس کې، دا یو اودس په صحیح طریقه باندې، دا صحیح طریقه باندې اودس کول ستا درجه چوته د الله په نسبت باندې. ونقل الاقدام الى الجماعات، د جمع منزله یو قدم اخلي، یو درجه به الله چوته، یو درجه به الله چوته. دې زمين کاس یو وړه غونتی خبره کوم، بیا ان شاء الله بل وخت دا خبره به تفصیلا ذکر کوم. جمع له چې راځي په یو قدم باندې د درجه چوتېږي، دا خبره یاد ساتئ. خو د جمعات د جمع د اختر او د جمعې جمع له چې راځي نو یوازې درجه چوتېدل نه دي. په صحیح حدیث کې د الله پیغمبر فرمایي د یو کال د تهجد ثواب او د یو کال د روزو ثواب د په یو قدم باندې ملي. او د صحیح حدیث کې چې بیخي څه کلام په دې حدیث کې نشتا، ټول علماء دې حدیث ته صحیح ویلي دي چې یو د جمعې مانځنه چې څوک جمع لا روان شي یو قدم باندې درجې چوتېدل سکے، د یو کال د تهجد ثواب او د یو کال د روزو ثواب د تملاوي. خو یو اهم ټکی پکې ویلې دی، هغه د تخکاره کول غواړم، هغه دا دی چې دا ثواب کله ملاويږي. محمد رسول الله فرمایي چې فاذا خرج الامام تو صحفهم، چې ملائکه هغه پوری د لیکل کوي رورا چې د امام درا وټلو نه مخکې جمعه ته نظام را رسولي، او چې کله امام جمعه تراشي روزي ملائکه وي من په خپل انداز د الله ذکر تقوا کوي، نور لیکل نه کو. بس درې خبرې د چي چې پاغه باندې زما او ستا گناهونه الله معاف کوي. د الله پیغمبر فرمایي صلی الله علیه وسلم اطعام الطعام وافشاء السلام والصلاه بالليل والناس نيام. خلق باندې خوراک او خورا، غریبانانو هر چا باندې صدقه وکا، هدیه ورکا خلق ته، په خلق روټي وخورا، او هر چا ته دا کلمه وایا السلام علیکم ورحمت الله. او درېمه خبره چې ستاسو زما ګناهونه په معاف کیږي، هغه دا خبره ده چې والصلاه بالليل والناس نيام. د شپې را پاسېږي او یو دوه رکعاته مونځ وکړي او خپل رب ته ودرېږي او نور خلک ودی، په دې باندې ستا ګناهونه معاف کیږي. دا یاد ساته. د الله پیغمبر وی درې خبرې دي چې هغه انسان د هر مشکل نه خلاصي او په هر مشکل کې د انسان د نجات لپاره ذریعہ جوړي.
یو زما ټکي دا مقصود و چې العدل فی الغضب والرضا، انصاف به چرته نه پرېږدي، که خوشحالۍ که خفۍ که غوسۍ او که طبیعت کې برابرۍ. یاد ساته چې انصاف دې په هر وخت کې په دې انصاف باندې روان وي، په انصاف باندې عمل کول تا به د هر مشکل نه خلاصوي. یاد ساته دا خبره. والقصد فی الفقر والغنا، درمیانه ژوند تېروه، که مالدارۍ هم ګزاره کوه، که ما غریبي هم ګزاره کوه، فضول خرچۍ نه د اختار نه ځان وساته، بیخي سختي مه کوه، بیخي زیاتې هم مه کوه. دا به تا د هر مشکل نه خلاص کړي. او درېیم د الله رسول وایي وخشیة الله فی السر والعلانیه، چې د چا د الله نه یېری، د الله نه چې ته یېرېدلې په پټه او په ښکاره باندې، که خلک وو او که نه وو، په هر وخت کې چې ته د الله نه یېرېدلې، دا به تا د هر مشکل نه خلاصوي. دا یاد ساته. او درې شیونه داسې دي چې هغه انسان تباه کوي، انسان هلاکوي. هغه درې شیونه: شح مطاع، چې په چا کې بخل پکې وي، او داسې بخل پکې وي چې بخل ورته سوی دی هغه شانته کوي. او دویم وهوا متبعه، سړی په خواهشاتو پسې روان دی، زړه چې څه غواړي بس په هغه طرف باندې ور روان دی. واعجاب المرء بنفسه، زړه چې سړی خپل ځان ته ګوري چې سړی منځه یې بس، دا به تا هلاک کړي. ګورې دا څه انسان تباه کوي. عرض مې د دې خبرې کوو چې د عرش د سوري د لاندې د کېدلو خبره اولنۍ دا درنو چې ما او تا د عدل نه کار واخلو، د انصاف نه کار واخلو. انصاف پخوانو خلقو کړی دی، څه ناشنا غوندې خلقو پخواني. صحیح حدیث کې راځي، ابو هريره فرمایي رضی الله تعالی یو سړي په بل سړي باندې ځمکه خرڅه کړه. صحیح حدیث د بخاري او د مسلم. ځمکه چې خرڅه کړه، هغه سړي په دې ځمکه کې د سرو زرو منګې وموندل، سرو زر یې پکې وموندل. په هغه خلکو کې عدل پکې و، انصاف پکې و، ډېر انصاف پکې و، عدل پکې ډېر زیات و. راغې ځمکې والا ته ویلې ما خو ستانه ځمکه اخیستې ده، ما خو نه د سرو زرو منګې نه واخیستې، دا سره دې بېرته واپس واله. هغه ورته ویلې ما د باندې ځمکه سره د سرو نه خرڅه کړې ده، زه یې نه الم بېرته. دا ظلم دی، ناشنا غوندې انصاف دی. یو وایي زه یې نه الم، بل وایي زه یې نه الم. عدل دی، عدل هغه شی دی، هغه خبره ده چې د اسمان او ځمکه په داسې خبرو باندې داسې خلک په دنیا کې شته، ځکه د ځمکه او اسمان قایم او ولاړ دي. د هغه زمانې چې کوم باچا و هغه یې فیصله راوړه، یو وایي سره زر به تا اخلي او بل وایي سره زر به تا اخلي. هر یو یې عدل دی، وایي هسې نه چې زه چېرته ظالم نه شم او ستا حق چېرته زه ونه واخلم. د هغه زمانې با پیغمبر له فیصله راوړه، چې فیصله یې ول راوړه، هغه یو نه تپوس وکړو ستا زوی شته؟ هغه وایي او بل نه تپوس وکړو ستا لور شته؟ ویل او. ویل د دواړو نکاح به وتړو او دقه سره زر په دې باندې په شریکه خرڅه کوئ چې خبره ختمه شي، چې ظلم د یو نم پیدا نه شي. نه نه، داسې خلک هغه دعوه د اسلام هم کوي، دعوه د مسلمانۍ هم کوي، پردی حق سره ښه په رڼا سترګو باندې دی او ته پته چې دا پردی حق زما سره سره، او دی بیا هم د دې دعوه کوي چې لا اله الا الله محمد رسول الله. یو ځل یې داسې قصه وشوله، ابوذر رضی الله عنه د رسول الله صحابي دی، عدل دی، انصاف دی په صحابهو کې، ناشنا غوندې انصاف دی. دا صحابي د رسول الله صلی الله علیه وسلم د خولې نه یو ځل دا کلمه راوختله، بلال ته ویل ید تورانۍ ښځې زویه. بلال راغی او د الله رسول ته وفرمایلې چې یا رسول الله ما ته ابوذر نن داسې خبره وکړه. رسول الله ابوذر ته ویل یا اباذره دې وخت کې ستا د خولې نه د اسلام سره داسې خبره خېږي، ته ځان ته مسلمان هم او ته په دې عمر کې په ته داسې یو سړی چې انک امرأ فیک جاهلیه، ته هغه سړی تا باندې اوس هم د جاهلیت اثر ښکلی دی. هغه ویل یا رسول الله په دې عمر کې په ما کې د جاهلیت اثر اوس هم شته؟ ویل او.
په اسلام کې عادل دی. الله په قرآن کې فرمایلی دي چې الله فرمایي یا ایها الناس انا خلقناکم من ذکر و انثى وجعلناکم شعوبا وقبائل لتعارفوا. اور رسول الله فرمایي ان اکرمکم عند الله اتقاکم. د الله په نسبت باندې چا مقام چرته چې چا کې تقوا ډېر زیاته. اور الله پیغمبر فرمایلی وو عربی لا فخر لعربین علی عجمین. عربیت له اعتبار نشتا، عجمیت له اعتبار نه، سوروالی سپینوالی له اعتبار نشتا. ټولنا تقوا په لحاظ سره به یو په بل باندې غوره کېږي. مسلمانان ټول یو شان دي، په دې کې ظلم دا نه چلېږي په مسلمانانو کې. صحابه به چې خبره واورېده بیا به پوهېدل په خبره باندې. قسم وکړو ابو ذر ویل زما دې په الله قسمي چې څو پورې بلال زما پرې اتندي او زما پرې اننګي باندې خپلې خپې نه ایښودې هغه پورې دا خپل اننګی د ځمکې نه چوټو منلو چې دا د جاهلیت اثر زما نه نور وځي. بس چې د عرش د سوري د لاندې ځان کول غواړې وروره دا خبره خیال ساته. د عرش د سوري د لاندې کېدل څه معمولي خبره نه ده. ځان کې عدل پیدا کړه، په ځان کې انصاف پیدا کړه. کما او تا قرآن لږ وګوره که قرآن کریم څه ناشنا کتاب دی. د عدل په باره کې څه ناشنا خبرې کوي. یو ځل داسې وایي یا ایها الذین آمنوا كونوا قوامين بالقسط شهداء لله ولو على انفسكم. ځان ته چې مؤمن وي الله وایي یې ایمان والاو ټولو ته راویما کلک شئ په انصاف او په عدل باندې. د الله دپاره صحیح بیان کوئ، د الله دپاره صحیح شهادت او بیان کوئ. الله فرمایي که خبره د فراله چې د هغې خبرې د هغې بیان تا ته ضرر در رسېږي ویې که دا بیان خو ګورې د ځان لحاظ به نه کې د الله نه ویرېږه او انصاف باندې خبره کوه. بیا الله فرمایي اویلو اقربین که ستا پلار او مور وي که ستا هر څومره خپلوان وي خو د حق بیان او د حق ګواهي او د حق خبرې نه به نه اورې ګورې. الله فرمایي که ته وایې چې دا مالدار دی ان یکن غنیا او فقیره فالله اولی بهما. که دا سړی مالدار دی که دا غریب دی که هر قسم مقام دی که مالدارۍ د مالدارۍ لحاظ د الله کار دی او که غریبي د غریبۍ لحاظ د الله کار دی. خو ته به عدل نه به نه وړې. ته که هر څومره مالدار سړی د هغه په مخ کې به د حق خبره خامخا کېږي. لوی سړی په دنیا کې تېر شوی رجل مؤمن و رجل مؤمن د حق خبره د حق بیان نه پرېښودی. بس لوی کافر و فرعون لوی کافر و لوی ظالم و د خلکو په خپو باندې به میخونه وال د خلکو په لاسونو باندې به میخونه وال. خو رجل مؤمن یو سړی و چې هغه د الله نه یېرېدو او فرعون ته مخامخ ویل یا فرعونه دا سړی ولې وژنې چې دی تا ته دعوت د الله د دین درکوي ولې وژنې ویل. د فرعون نه یېرېدو نو ویل ای زما قومه داسې سړی ولې وژنئ، داسې یو سړي ته ولې نقصان رسوئ چې هغه تاسو الله طرف ته رابلي او د الله دین طرف ته تاسو رابلي. لما تقتلون رجلا ولې وژنئ داسې سړی چې هغه تاسو ته وایي الله طرف ته رابلي او د الله دین طرف ته نه یېرېدو د دې خبر نه. او ځکه د الله پیغمبر فرمایي د ټولو نه لوی انصاف او د عدل خبر دا ده چې کلمت حق عند سلطان جائر. ظالم او کافر حکمران دی هر څومره چې ظالم او خو د هغه په مخ کې د حق خبره کول دا د ټولو نه لوی جهاد او لوی انصاف دی. ځکه حدیث کې راځي رسول الله فرمایي صلی الله علیه وسلم چې انصاف په چا کې پکې و عدل چې په چا کې پکې و. درې کسان دي چې الله تعالی یې دعا نه واپس کوي چرته چې هغه څه دعا کوي الله وایي زه به خامخا ستا دعا قبلوم. زما نه غواړه څه غواړي زما نه یو امام عادل وصائم. هغه سړی هغه بادشاه هغه سړی چې واک ورسوي او په عادل باندې خپل واک چلولی، روژهدار دی
روجه نه ماته کړې او هغه مظلوم هغه غریب چې ظلم وسره کیږي الله وایي زما دې قسم ستا حاجت به دعا به خامخا پوره کوم اگر که ته وخت پکې تېروځي عدل الله فرمایي کونو قوامین بالقسط شهداء لله د الله د پاره په انصاف کلک شه چې کومه حق خبره هغه ښکاره کا عدل نه کار والا که ګواهي ده په خپل رور باندې ګواهي وکړه خدا ووایي چې دا حق پردی دی الله فرمایي یاد ساته که ته وایې زه حق زه انصاف نشم کولی زه عدل نشم کولی الله وایي وَإِن تَلْوُوا أَوْ تُعْرِضُوا فَإِنَّ اللَّهَ كَانَ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرًا كجبر دا عدل نوالا ولا مخد دا عدل نوالا یا ساتا استاد هر یو الله استاد هر عمل لیدن کے تا ته چل در وکي د سوچونه کې استاد خلینا چې هر یو خبره د بي انصاف یو خطلا یاد ساتا د دې هر خبرې ته پوس پدنه کوي دا سوچونه کې ستاک کومه خبره د حق سره موافق او د عادل خبره وا اجر بدر کوي کنه الله بل د دې سزا سم قادر کوي کله الله مخفل بندگان مؤمنانو ته وایي ټول مؤمنانو ته وایي چې یا ایها الذين امنوا كونوا قوامين لله شهداء بالقسط ولا يجرمنكم شنآن قوم على الا تعدلوا الله فرمایي یا زما مؤمن بندا د الله د پاره په عدل باندې کلک شه او بیا الله فرمایي چې چا سره د دشمنی ده داغه د دشمنی د وجه نه چرته د عدل خبره ده نه پاتې نشي ګوري ستا دشمن دے ستا هر قسم دشمن دے خو یاد ساتا عادل نه بګوري هر څومره ظالم چې تا سره مخکې نه دیته لا یجرمنکم شنآن قوم علی الله تعدلوا د چا د دشمنی د وجه نه د عدل نه ګوري خپې نه وباسي اعدلوا هو اقرب للتقوى فعدل باندې روان شه دا به د تقوا ته نږدې کی ګوري کله الله فرمایي قران کریم کې ما او تا دې ټول ته وایي ان الله یامرکم ان تؤدوا الامانات الى اهلها ورک خپل امانتونه او بیا الله وی واذا حكمتم بين الناس ان تحكموا بالعدل چې کله فیصله کې نو په عدل فیصله وکا په انصاف فیصله وکا په ظلم باندې فیصله مکوا معاویه رضی الله تعالی عنہ رسول الله په داوینا را نقل کړی و چې الله هغه امت چې په عدل باندې په کوم امت باندې فیصله نه کیږي هغه امت الله چرته د عذابونو نه پاکي وي پکم قوم کې پکم ملک کې چار کې د عادل فیصله نه وي پاک کې د انصاف فیصله نه وي لا يقدس الله امتا هغه امت الله چرته د عذابونو نه پاکي چې کم ملک کې د انصاف فیصله نه وي پکم ملک کې پکم ځای کې چې د مظلوم حق د ظالم نه اخیستل کیږي هغه خلق الله چرته د عذابونو نه پاکي خبره مې په دې پورې کوله چې د ټول اولنۍ خبره دا خبره درنو امام عادل کله عرش د سوري د لاندې ځان کول غواړي د خپل وس مناسب عادل نه کار واخله هغه دویمه خبره د نوجوانانو د پاره یو ناشنا خبره چې د عرش د سوري د لاندې به څوک د قیامت پر ورځ باندې دویم سړی به څوک دا دویم سړی دام ډیر ناشنا سړی دی د الله پیغمبر فرمایي هغه سړی چې الله ول د عرش د سوري د لاندې ځای ورکوي څوک دی شاب نشأ فی عبادت الله یو ځوان دی یو پیغله ده چې هغه خپل ځواني او خپل پیغلتوب د الله په دین باندې شروع کو تر مرګ پورې په خپل ځواني باندې د قشان د الله په بندګۍ باندې وخت تیر کو دا د ځوانانو مسله یو سړی الله ولا نوجواني ورکړی دا الله ولا ځواني ورکړی دا او دا خپل ځواني یو وخته چې د الله د دین د پاره یعنی په مسلمانۍ کې یو وخته د الله د حکم موافق سپین شو یو وخته
د الله پیغمبر فرمایي دا به تا دپاره د قیامت په ورځ یو رڼا یاد ساته ځواني کې دی داسې کار کولو چې د الله عبادت یې کوو یو وخت دی په ځوانۍ کې سپین شو ځوانۍ کې داسې وخت د باندې راغی دا یوازې دا نه الله به درته وایي زما نوجوان بنده راشه د عرش د سوري د لاندې دله ځای درکړمه زما بنده زمونږ د دې زمانې نوجوانان چې سوچ وکړي دې خبرې ته دا ډېره اهمه موضوع ده مستقل انشاءالله بلې جمعې به هم څه وضاحت پرې کومه زمونږ نوجوانان داسې نوجوانان دي چې نن د خپل دین نه دي خبر نوجوانان زما استاد دې زمانې نوجوانان په ټي وي او په وي سي آر باندې اخته دي زما استاد دې زمانې نوجوانان ټوله ورځ د کرکټ او د فوټبال په لوبو باندې اخته دي زما استاد دې زمانې نوجوانان ټوله ورځ په فواحش او په بېحیایو باندې اخته دي دعوت اسلام کوي دعوت ایمان کوي هی افسوس دی کما او تا دې نوجوانانو لږ دا قرآن راخیستی او لږ احادیث د رسول الله راخیستی چې همیشه دپاره د دین خدمت چې دی دا نوجوانانو کړی دی قرآن کریم کې الله دې یو څو نوجوانانو قصه کوي ښایسته نوجوانانو الله فرمایي ام حسبت ان اصحاب الکهف الله وایي ستا څه خیال دی چې غار والا او رقیم والا یو څو کسانو دا زما د عبرت نښونه ناشنا نښې د عبرت وي دا څوک دا کسان دا غار والا کسان و څوک دا رقیم والا څوک انهم فتیة آمنوا بربهم وزدناهم هدى الله دا یو څو نوجوانانو د باچاهانو زامنو الله ولا هر قسم مال ورکړو خو هغه الله باندې ایمان راوړیو الله وی ما ولا پویا او هدایت زیات ورکړو څه نوجوانانو څه ناشنا غونتې ځواني خپله تېره کړې په ټول عمر کې ځوانانو خو باچا ورته ویلې تاسو څه خبرې کوئ داسې ځواني په کار وه لکه څنګه چې د اصحاب کهف ځواني وه چې الله وله ځواني ورکړې وه او د باچا مخې ته ودرېدل دقیانوس باچا مخې ته هغه ورته ویلې باچا تاسو چا ته رب وایي الله چې د خپل دین نه صحیح خبر وکړه اذ قاموا فقالوا ربنا رب السماوات والارض ناشنا نوجوانانو ویل زمونږ رب د اسمانونو د ځمکې دی دقیانوس تا ته رب نه وایو ویل تا ته د حاکم شرعي نه وایو تا ته صحیح سړی نه وایو رب د اسمانو د ځمکې چې دی الله دی باچا ورته وایي صحیح ده زه به م الله ته رب ویما خو نور خو به منئ که نه نور تواغیت خو به منئ که نه د نور چا خبره به منئ که نه لن ندعوا من دونه الها د الله نه سوا هیچا ته اله نه وایو هیچا ته خپل رب نه وایو تا ته هم رب نه وایو ستا چې څومره معبودان دي یو هم ویل نه منو باچا ورته وایي ښه خیر دی ځه تاسې مه وایئ بل چا ته رب د بل چا خبره مه منئ خو که څوک د بل چا ته رب وایي څه به ورته تاسو ووایئ دا کار به ته بېکار ته به څه درجې والا حکم ورکوئ وایي لقد قلنا اذا شططا که داسې خبره موږ وکړه د حد نه به ما اوښتلې خبره کوي دا د ټولو نه لویه ګمراهي ده تاسو نه خلک دا پلار نیکم چې اوسه پورې کم دین راټینګ کړی و نوجوانانو باندې دا اعتراض ډېر کېږي اوسه پورې د پلار کم نه دین کاو ناشنا نه دعوت یې کړی دی وی هؤلاء قومنا اتخذوا من دونه آلهة لولا يأتون عليهم بسلطان بين زمادا قوم زمونږ دا قوم دوی چې د الله نه سوا د بل چا بې دلیله عبادت کوي په دې خپل شرک او کفر بې دینۍ باندې دې موږ ته دلیل پیش کړي او که داسې نه وي موږ د داسې پلارانو نیکونو چرته هم خبره ویل نه منو نوجوانانو خپله ځواني ورکړې وه الله
ما ورته نن په تاریخ کې یادو په قرآن کې الله د هغو تذکره کړې ده ولې ځوانۍ کې د رب خپله بندګي کړې وه خو یاد ساته نوجوانه چې کله دې په یو ملک او یو ځای کې د الله دین ته څوک نه پرېږدي هغه د اصحاب کهف تاریخ ته ګوره چې الله فرمایي چې کله هغوی په دې پوه شو چې بادشاه خپل دین ته نه پرېږدي خپل منځ کې مشوره وکړه ویل دا ملک پرېږدو او خپل رب طرف ته چېرته یو ځای ته داسې ځای ته ځو چې خپل رب عبادت پکې په صحیح طریقه باندې وي نوجوانه نن دې سوچ وکړه تا د دین دپاره کم دعوت ورکړی دی تا د الله د دین عبادت په کومه طریقه باندې تا خپل هیئتم نن ته اوسه پورې تا ته د محمد رسول الله هیئتم ښایسته نه ښکارېږي نوجوانه چې کوم نوجوان ګیره خرئ هغه نوجوان نه تپوس پکار دی تا چې د کوم پیغمبر کلمه ویلې ده ته چې خپله ګیره وې تا چې د کوم پیغمبر کلمه ویلې ده آیا هغه پیغمبر چېرته په ټول عمر کې د خپلې ګیرې نه یو قدر کړی نوجوانو لږ سوچ وکړه ستا نه یو لوی نوجوان مخکې بل هم تېر شوی دی نوجوانه یوسف علیه السلام یو لوی نوجوان تېر شوی و ځواني ول الله ورکړې وه ځواني وه ښایست و مسافري وه الله وله یو ناشنا حدیث کې راځي د الله پیغمبر وایي شطر الحسن نیمه حصه د ډول ول الله ورکړې وه په دې ټوله دنیا چې دا ډول تقسیم کې نیم ښایست پکې د یوسف علیه السلام یا یوه حصه د ډول ول الله ورکړې وه ځواني وه نوجواني وه خو د رب څومره تابع و د بادشاه د ښځې په کور کې د هغې په کور کې د بادشاه ښځه ده او ورته وایي وراودته التي هو في بيته عن نفسه د بادشاه ښځه ورته وایي زه دنه د بې حیایي مطالبه کومه دروازې بندې کړي دي مخامخ ورته داسې وایي زما مقصد پوره کړه داسې ورته وایي ځوانو نوجوانو الله له ناشنا نوجواني ورکړې وه خو د بې حیایي نه تښتېدو او سیدې دروازې ته منډه کړلې او چې کله دروازې ته ورسېدې دروازې بندې وې بادشاه را رسېدلی دی په دغه دوران کې دا څه قصه ده ښکارې ویلې پاکې خبره دا وکړه ستا ښځې زما نه د ګناه مطالبه کوله ځکه دې دروازې ته مې را منډه کړې ده ته کله خپلې ځوانۍ ته سوچ وکړه نوجوانه زما او ستا د دې زمانې نوجوان د یو موبایل د تصویر نه مخ نشي اړولی زما او ستا د دې زمانې نوجوان په تصویرونو باندې عاشق دی په ګناهونو عاشق دی دا خبر یاد ساته ای نوجوانه دا خبر یاد ساته که ته د پردو ښځو تصویرونو ته ګورې یا د پردو ښځو څه خبرې کوې نوجوانه دا خبر یاد ساته دا ستا په ښځه باندې او ستا په خور لور باندې د بل چا قرض پاتې شوی دی یاد ساته ګورې ستا د خور لور سره به هم پردی سړی خبرې کوي دا هم یاد ساته ستا د خور لور تصویر به هم پردی سړی اخلي دې باندې ځان پوه کړه دا په تا باندې پردی قرض دی الله د چا قرض نه دغ کوي تا ته چې پردی ښځې ته ګورې ستا ښځې ته به سل کسان ګوري دا هم یاد ساته نوجوان امام شافعي رحمه الله ویلي وو ناشنا خبرې کړې وه ځان پاک دامن که ځان چې ستا ښځه پاک دامنه شي پردی ښځې ته مه ګوره چې ستا ښځه پردو سړو ته نه ګوري پردو ښځو څه خبرې مه کوه چې ستا ښځه د پردو سړو ته خبرې نه کوي قرآن څه ناشنا خبره کړې ده یو ناشنا الله داسې خبره کوي الله وایي الزانیه والزانی لا ينکح الا زانیه الله فرمایي چې چرته بې حیا سړی د بې حیا ښځې سره به ملګرتیا دا یاد ساته الله وایي دا په مؤمنانو حرامه ده مؤمن دا نشي کېدلی چې دی دې پاک دامن وي او ښځه دې زیناکار وي دا نشي کېدی دا نشي کېدی چې ښځه دې پاک دامن وي او سړی دې زیناکار وي دا دواړه نشي جمع کېدی یو عجیبه خبره دا ده صحیح دا ده د حدیثو نه دا ثابته ده چې کم یو انسان بدکاره وي د هغه د پاک دامنې ښځې سره نکاح په دې بدکارۍ باندې بالفعل ختمه ده ګورې دا یاد ساتئ دا د قرآن فیصله ده الله فرمایي وحرم ذلک علی المؤمنین څوک چې ځان ته مؤمن وایي مؤمن دا چرته نشي کولی هغه به چرته داسې کار نه کوي ورنه دې باندې نکاح ته دې نقصان رسېږي ګورې یوسف علیه السلام نوجوان و
ځوانا که د عرش د سوري د لاندې دی ګورې ځان پاک دامن کا شرابو به اول د ټولو نه واجباتو خیال وساته د فرایضو خیال وساته د سنتو خیال وساته نوجوانا در غرمې پورې اوږدې یاد ساته که سبا د قبر په دوران کې ملک دنه تپوس وکړو چې ته د دې پیغمبر امتي ځان څنګه شمارې چې د غرمې پورې اوږدې که د دنیا یو معمولي غوندې فایده ته میلاویږي نوجوانه څومره وله زور کې یوسف علیہ السلام ځوان خو ځواني ول الله ورکړې وه خو په دې باندې الله ته په دعا باندې ولاړ دی او سوال کوي خپل رب ته الله ته وایي یا الله ښځې ټولې راجمع شولې او یوسف ته ویلې د دې ښځې مطالبه پوره کا یوسف علیہ السلام الله ته سوال کوي قال رب السجن احب الی مما یدعوننی الیه زما ربا جیل ته مې ورسوه ربا خو چې د ښځو خبره چرته مې ونه منمه زما ربا جیل مې خوښ دی الله ورته ویل زما بنده یوسفه چې ستا دا دعا ده ما دله دا دعا قبوله کړه 7 کاله په جیل کې د دې خبرې د وجې نه تېر کړه چې د بې حیا ښځې خبره یې ونه منله خو الله وله به څنګه مقام ورکړو الله فرمایي داسې وخت راغی ولما بلغ شده اتیناه حکما وعلما وكذلك نجزي المحسنین چې داسې په ځوانۍ کې څوک د خپل ځان حفاظت کوي الله وایي داسې مرتبه ورکوم لکه نن چې یوسف علیه السلام نه ما کم مقام ورکوي یو نوجوان بل مو په دې امت کې یو ناشنا نوجوان علي رضی الله تعالی عنہ نوجوان د الله د دین لپاره څه محنتونه کړي ناشنا نوجوان چې کله خیبر تلا خیبر کې یو پهلوانو مرحب نومې و مرحب دا نوجوان چې و داسې نوجوانو دته به 100 کسان چې مقابلې ته راوتل دته به مقابلې ته نشو ټینګېدی داسې نوجوان رسول الله صلی الله علیه وسلم علي ته ویلې رضی الله عنه لاړ شه او د دې مقابله به ته کې دا خبره دې لپاره کومه زما او ستا نوجوان نن نوجوانا تا ته پته شته ستا په غاړه باندې څومره ذمهواري نه دي نوجوانا زما او ستا خویندې د کافرانو په جیلونو کې پرتې دي هغه به څوک ازادوي زما او ستا خویندې د هغو بېعزتیا نه کېږي نوجوانه د دې حفاظت ته څوک یاد ساته نوجوانو علي رضی الله تعالی دا سړی چې کله میدان ته راووتو او اصلیه اغوستی را زغر یم اغوستی را پټه په اصلیه کې خلق به تېرېدل د هغه ځای نه ټپي شروع کړې او شعرونه شروع کړه قد علمت خیبر انی مرحب شاکی الصلاح بطل مجرب خیبر والا ته ویل دا پته ده زه هغه نوجوان ما چې په وسله باندې ډک یم زه هغه نوجوان ما چې خیبر والا ته پته ده چې زما مقابلې ته ویل هېڅوک هم نشي ټینګېدی اذا الحروب اقبلت چې کله جنگونه شروع شي کنه ما ته په میدان کې یو کس ویل نشي ټینګېدی ځوانه داسې ځواني وګوره علي رضی الله تعالی عنہ میدان ته راووتو ویل ما پیژنې انا الذي سمتني امي حيدرا كليس غابات كريه المنظر ما مو پیژنا زمانوم زمامور حیدری خو دې یاد ساته زما مثال د زمری دی هغه زمری چې بد شکل زمری زما او صاحب اوس پته ولګي چې واره کې وکړو پکانه که امس ظاهر سره هغه دې ته گزار کړو نوجوانو د سره نوجواني وکړه چې کله د سینو جوانی د فقیر راغلی نن ما او ته د پیغمبر د طریقې لپاره یو معمولی قرباني ته نیو تیار نوجوانا د الله پیغمبر فرمایي وکسان چې الله د عرش د سوري د لاندې ورځي ورکړي دویم کس پکې څوک دی شاب نشأ فی عبادت ربی ان شاء الله بلا فکر بل دې موضوع لګ وضاحت کو الله دې موږ له عمل کولو توفیق راکړي واقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين